تاسو سره ماشومان وي یا فیملی سره ناست نو دا ویډیو ځان لا وګورئ، ځکه چې په دې ویډیو کې داسې مواد دی کوم چې تاسو ماشومانو فیملی سره نشي کتلای. سلام دوستانو، نننۍ ویډیو زموږ د په باره کې ده. که چیرې تاسو نوې واده کړی وي او ستاسې د ښځې شرمګاه پرده یا د بکارت پرده له مخکې نشي لیدلې وي، نو د دې څه مطلب دی؟ دوستانو ویډیو مکمل وګورئ، او که تاسو زموږ چینل تر اوسه پورې نه یې سبسکرایب کړئ نو دا چینل سبسکرایب کړئ، د بیل نشان هم وایي، نو زموږ راتلونکي ویډیوګانې به د ټولو ناول تاسو ته درسي. دوستانو تاسو ته به معلومه وي چې د ډیرو ښځو سره دا سوچ وي که چیرې په لومړۍ شپه باندې د تاسو د ښځې د بکارت پرده شلیدلې وي، نو هغې به مخکې غلط کار کړی وي، یعنې زنا به یې کړې وي. نو دوستانو زه تاسو ته وایم چې دا خبره بالکل غلطه ده. دا خبره څه حد پورې صحیح هم ده، خو که تاسو دا وایئ چې که د یوې ښځې د بکارت پرده شلیدلې وي نو هغې به زنا کړې وي، نو دا خبره بالکل غلطه ده. ځکه چې نن سبا ډاکټرانو کوم ریسرچ وکړو نو په هغې کې دا معلومه شو چې دا یوازې ذکر سره نه بلکې نورو ډیرو څیزونو سره هم شلیدلی شي چې د هغې مختلف قسمه وجوهات کیدلی شي. نو اول خو کله چې ښځه د لاس نه کار اخلي، مطلب د لاس په ذریعه سره ځان انزال ته رسوي، نو دغه وجه هم کیدلی شي چې د بکارت پرده وشلېږي. دویم دا چې کله ښځه هیڅ بیماري تیره کړی نو دغه کې ممکن کیدای شي چې د ښځې د بکارت پرده وشلېږي، ځکه چې د ښځې نه ډیره زیاته وینه ولاړه شي نو ممکن ده چې د ښځې د بکارت پرده وشلېږي. دریمه وجه دا ده چې کله ښځه ماشومه وي، لوبې کوي، ټوپونه وهي یا د پلختیو ټوپونه وهي، نو دې سره هم کیدای شي چې د ښځې د بکارت پرده وشلېږي. دوستانو زموږ مطلب فحشي خپرول نه دي، بلکې تاسو ته صحیح معلومات درکول دي. که ویډیو مو خوښه شوي نو ویډیو او شیر کړئ، او د نورو دغسې معلوماتي ویډیو لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. د الله په امان.